کله چې هم تاسو د انګلیش د یو ټیچر نه یا د یو بل کس نه پوښتنه وکړئ چې زه څنګه کولی شم چې انګلیش یاد کړم، نو هغوی به تاته همدا یوه خبره کوي چې ته په انګلیش کې خبرې کوه، یعنې بس سپیکینګ کوه. د هر چا سره ته په انګلیش کې خبرې کوه. خو د انګلیش د خبرو کولو لپاره باید یو کورسونه هم وي، باید داسې یو مټیریل ستا سره هم وي چې ته هغه یوز کړي، د هغې په مدد سره ته د یو چا سره خبرې وکړي. یعنې داسې کنورسیشن، داسې یو لاره چې هغه باید تا سره وي چې د هغې په مدد سره ته وکولی شي چې د خلکو سره خبرې وکړي. نو موږ به په دې کلاس کې کنورسیشن ولرو. 2 کسان به کنورسیشن کوي او په هغې کې به هغه الفاظ او هغه جملې کاریږي د کومو چې تاسو ته ډېر ضرورت دی چې تاسو یې په خپل ورځني ژوند کې د روټین لپاره، د ملګرو سره د خبرو کولو لپاره او همدارنګه د سپیکینګ د مضبوطولو لپاره کاروئ. هغه جملې او هغه هر څه به انشاءالله په دې کې وي. نو ډېر د کمال کلاس دی. د دې سره به ستاسو د انګلیش سپیکینګ ډېر قوي شي، ډېر مضبوط شي. تاسو به وکولی شئ چې د هر چا سره په انګلیش کې خبرې وکړئ. نو که همدارنګه نور کلاسونه هم تاسو غواړئ چې زه درته په سپیکینګ باندې کلاسونه جوړ کړم، نو په کمنټ کې ماته خامخا یس ولیکئ. نو راځئ چې نننی کلاس بیا هم سټارټ کړو. Hey Ahmad, how are you today? Hey احمده، نن څنګه یې؟ Hey Ahmad، لکه مونږ چاته غږ کوو والکه څنګه یې، نو دیو بیا داسې وایي Hey Ahmad. اے احمده. Hey مطلب اے، یعنی اے احمده. How are you today؟ نن ورځ څنګه یې؟ Hi علي، سلام علي. I'm great، زه ډېر ښه یم. د great مطلب دی ډېر ښه. ګوره fine هم ښه ته وایي، خو great چې دی ویو یعنې ته بیخي ښه یې، ډېر ښه یې. Hi علي، سلام علي. I'm great، زه ډېر ښه یم. What about you؟ ستا په باره کې څنګه، یعنې ته څنګه یې؟ ګوره اول چې و علي و، د احمد نه پوښتنه وکړه چې Hey احمد، how are you today؟ اے احمده، نن ورځ څنګه یې؟ نو احمد ورته بیرته جواب ورکړو چې Hi علي، سلام علي. I'm great، زه ډېر ښه یم. What about you؟ یعنې ستا په اړه باندې څنګه؟ یعنې بیرته احمد د علي نه پوښتنه وکړه چې ته څنګه یې؟ علي ورته څه وایي؟ I'm doing well، زه ډېر ښه یم. I'm doing well مطلب یعنې زه ډېر ښه یم. Where are you going؟ ته چیرته روان یې؟ اوس علي پوښتنه وکړه Where are you going؟ ته چیرته روان یې؟ احمد وایي I am going to the market، زه مارکیټ ته روان یم، بازار ته روان یم. مارکیټ مطلب بازار، مارکیټ. I am going to the market، زه مارکیټ ته روان یم. I need to buy some books، I need to buy some books، زه ضرورت لرمه یا باید چې ځینې کتابونه واخلم. Oh nice، oh ډېر ښه. Oh nice، د nice مطلب ډېر ښه. لکه مونږ ته چې څوک یو خبره وکړي مونږ ورته وایو اوه ډېر ښه، نو دوی هم همداسې وایي Oh nice، او ډېر ښه. Are those English books؟ آیا هغه د انګلیش کتابونه دي؟ یعنی احمد وویله چې زه بازار ته ځم چې کتابونه واخلم. نو علي ورته څه وایي چې دغه کتابونه چې تا اخلي آیا دغه کتابونه د انګلیش دي؟ Oh nice، او ډېر ښه. Are those English books؟ آیا هغه د انګلیش کتابونه دي؟ احمد ورته څه وایي؟ Yes they are، او دا دي. Yes they are، او دا دي، یعنې بس دا کتابونه د انګلیش دي. I want to improve my English speaking skills، زه غواړم چې د خپل انګلیش د سپیکینګ یا د خبرو کولو مهارتونه قوي کړم. د سکلز مطلب د مهارت، سپیکینګ خبرو کولو ته وایي. I want to improve، زه غواړم چې قوي کړم، مضبوط کړم my English speaking skills، زما د انګلیش د خبرو کولو مهارتونه. مهارت د سکلز مطلب دی مهارت، یعنی زه غواړم چې د خپلو خبرو کولو مهارتونه هغه مضبوط کړم.
That's great. دغه ډیر ښه. Great مطلب ډیر ښه عالی. That's great. دغه ډیر ښه. Do you practice English every day? آیا ته هر ورځ انګلیش پریکټس کې؟ Do you practice English every day? آیا ته هر ورځ انګلیش پریکټس کې؟ Yes, I do. هو زه کوم یعنی پریکټس زه هر ورځ کوم. I watch English videos. زه د انګلیش ویډیوګانې ګورم and practice speaking daily. او ورځنی speaking یا خبرې هم پریکټس کوم. Yes, I do. هو زه کوم یعنی زه انګلیش هر ورځ پریکټس کوم. I watch English videos. زه د انګلیش ویډیوګانې ګورم and practice speaking daily. او ورځنی د سپیکینګ پریکټس هم کوم یعنی بس هر ورځ زه خبرې کوم په انګلیش کې. نو که چیرته تاسو هم هر ورځ انګلیش یوز کوئ په انګلیش کې خبرې وکئ همدا کنورسیشن چې زه درته تشریح کوم دا د یو ملګري سره وکئ نو انشاءالله په راتلونکي نږدې وخت کې به ستاسو انګلیش ډیر قوي شي او انګلیش به مو ډیر مضبوط شي. نو دا کلاس بیا هم درته وایم چې ډیر د کمال کلاس دی. Very good. ډیر ښه. Practice is very important. Practice ډیر مهم دی. Very مطلب ډیر. Important ډیر مهم. Very good. ډیر ښه. Practice is very important. Practice ډیر مهم دی. Exactly. دقیقاً. Exactly مطلب یعنی بالکل صحیح دقیقاً. At first, speaking English was difficult for me. په اول کې په انګلیش باندې خبرې کول زما دپاره مشکل وو. At first, په اول کې speaking English was difficult for me. یعنی د انګلیش خبرې کول زما دپاره مشکل وو. یعنی په اولو کې چې وو ما خبرې نشوې کولی مشکل و راته. او اوس خبرې کولی شم. Really یقینا لکه دا موږ داسې وخت کې کاروو چې موږ ته یو څوک ووایي چې زه داسې وم یعنی ما داسې کار وکړو نو موږ داسې تعجب غوندې وکړو بیا یې پوښتنه وکړو چې آیا یقینا دې دا کار کړی نو په انګلیش کې بیا ویلی شي really یعنی یقینا but now you speak very well لیکن اوس ته ډېر ښې خبرې کوې but now لیکن اوس you speak very well ته ډېر ښې خبرې کوې. احمد thank you مننه I practiced a lot ما ډېر پریکټس وکړو I practiced اخره کې به دا ډي داسې لږ غوندې راوالی past tense دی. I practiced a lot ما ډېر پریکټس وکړو. Do you speak English with your friends too? آیا ته د ملګرو سره هم په انګلیش کې خبرې کوې؟ Do you speak English with your friends too? آیا ته د ملګرو سره هم په انګلیش کې خبرې کوې؟ Yes, sometimes. هو ځینې وختونه. د sometimes مطلب دی یعنی 50% یعنی ځینې وختونه. It helps me دا زما سره کومک کوي become more confident چې ډیر با اعتماده او اعتماد به نفس جوړ شمه. Yes, sometimes. هو ځینې وختونه. It's helped me become more confident. دا زما سره کومک کوي help را سره کوي چې ډیر با اعتماده او په ځان باندې باور لرونکی جوړ شم. د confident مطلب دا دی چې یو کس په ځان باندې باور لري یعنی دا ستا باور دومره قوي کیږي ورځ په ورځ چې ته د هر چا سره بیا په انګلیش کې خبرې کولی شي. ځینې وخت به تاسو خلک لیدلی وي کیدای شي دا ته چې زما ویډیو اوس ګوري ته هم همداسې اوسې کله چې ځان سره انګلیش وایي ښه صحیح انګلیش وایي ښه دې په مزغو کې هر څه پراته وي ویکابلري هر څه خو کله چې د چا سره سپیکینګ شروع کړي بس تا نه هر څه هېر شي هغه جملې هغه الفاظ هغه ویکابلري چې ستا په دماغو کې یکدم درنه هر څه ورک شي هیڅ نه پوهیږي چې زه یو سنټنس څنګه ووایم زه دا لغاتونه څه رقم کولیکټ کړمه د دې نه څه رقم جمله جوړه کړم هر څه دې د یاده وځي. او که ته چېرته کانفیډنټ یې یعنی ورځ په ورځ باندې ته پریکټس کوې ستا کانفیډنټ یعنی په ځان باندې د باور زیاتیږي نو د انګلیش خبرې چې دي
دا ستا ورځ په ورځ باندې ښه کېږي. هغه ویکابلري هغه شیان به بیا ستا نه نه هېر کېږي. ورځ په ورځ چې دی ستا جرات، ستا په ځان باندې باور دا زیاتېږي، نو د دې سره ستا سپیکینګ نور هم ښه کېږي. نو د دې سنټنس مطلب همدا دی چې دا زه چې هره ورځ پریکټس کوم، د ملګرو سره په انګلیش کې خبرې کوم، نو دا زما سره هیلپ کوي، زما سره کومک کوي چې زما په ځان باندې کوم باور دی هغه ورځ په ورځ باندې زیاتېږي. That's true. دغه ډیر ښه ده. Confidence is very important when learning English. یعنی اعتماد په نفس، په ځان باندې باور دا ډیر مهمه دی کله چې ته انګلیش یادې. ګوره دا څومره د کمال او ښکلی سنټنس دی، که تاسو دې ته فکر لږ وکئ. That's true. دغه صحیح ده یا رښتیا دي. Confidence is very important when learning English. یعنی باور په ځان باندې ډیر مهمه دی کله چې ته انګلیش یادې. د دې مطلب دا دی کله چې هم تاسو یو لنګویج یادوئ، که انګلیش نه بیخي بل زبان دی، اردو دی، زمونږ خپله پښتو، لکه اوس یو بل کس راځي پښتو یادوي، نو کله چې ته کانفیډنس ونه لرې ته هیڅکله سپیکینګ نشي کولی، یو شی ته نشي یادولی. کانفیډنس دومره مهمه دی چې کله ستا سره وي که نه هر شی ته ډېر زر یادولی شي. ته کولی شي د خلکو مخکې ښه صحیح خبرې وکړي، خدای دې کړي چې هر څومره کسان وي، او چې ستا سره کانفیډنس در سره وي که نه د هیچ چا په قصه کې به نه او خپلې خبرې به کوې. نو کانفیډنس پیدا کړئ، هره ورځ چې دی پریکټس وکړئ د ملګرو سره، که هیڅوک در سره نه وي یو شیشې ته ودرېږئ او د ځان سره سپیکینګ شروع کړئ. بس فکر وکړه په شیشه کې چې ولاړ کوم کس دی هغه ته نه، هغه یو بل کس دی، خو بس د یو بل سره کنورسیشن شروع کړئ. دا بهانه مه کوه چې زما سره څوک نشته، ته خپله یې که نه، ته چې بل چا ته ضرورت نشته. هره ورځ خپل پریکټس په خپله وکړه، په خپل کور کې، په خپل موبایل کې. نو همدا ویډیو، دا کلاس دومره د کمال دی چې تا به ښه داسې یو ځای ته ورسوي چې انشاءالله ستا مشکل به هغه مشکل چې خاص ته په سپیکینګ کې لري هغه به حل شي. Absolutely. بالکل. Absolutely. بالکل. Mistakes are normal. Mistakes یا غلطینې دا نارمل دي، یعنی mistakes د هر چا نه کېږي. Mistakes are normal. Mistakes normal دي، یعنی غلطي نارمل ده. We should not be afraid of them. موږ باید د هغوی نه ونه وېرېږو. We should not be afraid of them. یعنی موږ باید د هغوی نه ونه وېرېږو. که چېرته وایي موږ مسټیک جوړوو باید ته ونه وېرېږو، ځکه کله چې ته یو لنګویج زده کوې خامخا ته مسټیک کوې. مسټیک درنه کېږي، غلطي درنه کېږي. شاید یو سنټنس ته ووایي چې هغه ګرامریټیکلي غلطه وي، شاید ته داسې یو لغات ووایې چې د هغې پروننسیشن یعنی تلفظ ته صحیح ونه کړې، خو دا هیڅ مهمه نه ده ځکه غلطیانې به ستا نه کېږي او ته به ورځ په ورځ باندې زده کړه کوې، انګلیش به دې ورځ په ورځ مضبوطېږي، نو دې ته به هیڅ تشویش نه کوې. Mistakes are normal. Mistakes چې دي دا نارمل دي. We should not be afraid of them. موږ باید د هغوی نه ونه وېرېږو. You are right. ته صحیح یې، یعنی دا ستا کوم نظر چې و خبره چې وه دا سمه وه. You are right. ته صحیح یې. Everyone makes mistakes while learning. هر یو کس یا هر یو تن هغه غلطیانې کوي کله چې زده کړه کوي. د while مطلب دی کله چې، یعنی کله چې یو کس زده کړه کوي یو شی یادوي هغه خامخا غلطیانې کوي. Exactly. بالکل یا دقیقاً. The important thing is to keep practicing. مهم شی چې دی هغه د پریکټس جاري ساتل دی. ګوره څومره د کمال سنټنسز دي، تاسو خپله دې ته لږ غور وکړئ، لږ فکر وکړئ. The important thing یعنی مهم شی is to keep practicing. یعنی مهم شی هغه دی چې ته خپل پریکټس دوامدار وساتې. The important thing is to keep practicing. یعنی مهم شی چې دی د پریکټس دوامدار ساتل دی.
How many hours do you study English every day? ته هره ورځ څو ګنټې انګلیش مطالعه کوي، یعنی د انګلیش سټډي چې دا هره ورځ ته څو ګنټې کې. How many hours do you study English every day? دا به hour وای hours. hour معنا وای ښه hour غلط دی hours. How many hours do you study English every day? یعنی ته هره ورځ انګلیش څو ګنټې سټډي کې. Usually 2 hours a day. Usually 2 hours a day. معمولاً 2 ګنټې په ورځ کې، یعنی د ورځې زه 2 ګنټې انګلیش مطالعه کوم. Usually 2 hours a day. یعنی معمولاً 2 ګنټې په ورځ کې. That's amazing. دغه ډیر حیرانوونکی ده. I need to study more too. زه هم باید زیاته سټډي وکم. I need to study more too. زه هم باید زیاته سټډي وکم. You can do it. ته یې کولی شي. You can do it. ته یې کولی شي. Just stay consistent. فقط دوامداره پاتې شه. You can do it. ته یې کولی شي. Just stay consistent. فقط دوامداره پاتې شه. د دې سنټنس مطلب دا دی چې دا تا چې وویله چې زه باید ډېره سټډي وکم، د دې مطلب دا دی چې ته دا سټډي کولی شي. You can do it یعنی ته دا سټډي کولی شي. Just stay consistent یعنی دا سټډي کولی شي خو چې ته دوامداره پاتې شي. دا روټین ستا دوامداره پاتې شي. هره ورځ سټډي وکړې. داسې نه چې 1 ګنټه سټډي کې او بله ګنټه بیا یې نه کې. نه، چې دوامداره پاتې شي نو انشاءالله چې وایي ته کولی شي. Thanks Ahmad. مننه احمده. Talking to you motivates me. ستا سره خبرې کول ما تشویقوي. motivates مطلب تشویقول، یو کس چې تشویقي، یعنی ستا سره خبرې کول ما تشویقوي. You are welcome my friend. ته ښه راغلې زما ملګريه. لکه موږ نه یو څوک داسې مننه غوندې وکړي، موږ ورته څه وایو چې هېڅ خبره نشته دی، ښه راغلاست، مشکل نشته. نو د دې سنټنس مطلب هم همدا دی. You are welcome my friend. ښه راغلې زما ملګريه. اوس په دې کنورسیشن کې چې موږ سره کوم یوزفول سنټنسز وو هغه به در سره شیر کم یو څو دانې. اوله خبره یې پکې دا وکړه چې I am doing well. زه یعنې ډېر ښه یم. I am doing well مطلب زه ښه یم. I need to buy some books. زه باید ځینې کتابونه واخلم. I want to improve my English. زه غواړم خپل انګلیش مضبوط کم. Practice is very important. Practice چې دی ډېر مهم دی. Mistakes are normal. غلطیانې mistakes چې دي دا نارمل دي. Stay consistent. دوامداره پاتې شه، یعنی یو کار باندې دوامداري وکړه. هره ورځ یې وکړه، دوامداره پاتې شه. Talking to you motivates me. ستا سره خبرې کول یا تا ته خبرې کول ما تشویقوي. ستا سره خبرې ما تشویقوي. اوس به در سره سپیکینګ پریکټس شیر کوم په دې اخیر کې. په دې پارت کې به تاسو پریکټس کوئ. Repeat after me. یعنی زه به یو سنټنس وایم، زما نه بعد به تاسو وایئ. زه به تاسو ته خپل وخت درکوم. زه به سنټنس وایم، د هغې نه بعد ما سره وایئ. نو دې سره به ستاسو انګلیش نور هم مضبوط شي. I practice English every day. زه هره ورځ انګلیش مطالعه کوم. اوس ستا نمبر دی. Confidence is very important. په ځان باندې باور لرل ډیر مهم دي. Confidence is very important. په ځان باور لرل ډیر مهم دي. Mistakes are normal. غلطیان یا mistakes normal دي. I want to improve my English skills. زه غواړم د خپل انګلیش skills یا مهارتونه قوي کړم. Practice makes perfect. اوس دا سنټنس چې دی دا موږ سره په دې درس کې نه و، خو دا درته ما ایکسټرا درکو. نو دا یو ډېره ښکلې جمله ده. Practice makes perfect. یعنې پریکټس چې دی دا انسان پوره کوي، تکمیل کوي. پریکټس پوره کوونکی شی دی. کله چې ته پریکټس شروع کړې ستا کارونه پوره کېږي. که انګلیش یادوې او پریکټس دې شروع کړو
نو انګلیش به دې قوي شي. کرکټ کې پریکټس دې هره ورځ کوو، په کرکټ کې به دې تغیرات راشي. یعنې په ژوند کې چې هر شی کې او په هماغه فیلډ کې دې پریکټس شروع کړو، نو انشاءالله چې ته به یو ښکلي ځای ته ورسېږې. Excellent students. Now practice this conversation again and try to speak loudly and confidently. And at the end of this video, my excellent students, my fabulous students, please practice this conversation with your friends, with yourself, with your family every day, and try to speak loudly and confidently. Never give up. Just stay focused, stay consistent, and practice every day. نو په اخره کې بیا هم درته وایم چې دا کلاس دومره د کمالو باید هره ورځ تاسو پریکټس وکړئ. او که دې ویډیو نه مو یو څه یاد کړي وي، نو زمونږ نورې د سپیکینګ ویډیوګانې هم شته. سپیکینګ کلاس زمونږ سره شته دی، آلریډي اپلوډ شوي دي په چینل باندې. زمونږ سره د سپیکینګ کلاسز یو مکمل پلی لیست دی، هغې ته رادننه شئ. کولی شئ په هغې کې نور کورسونه هم تاسو وګورئ. په هغې کې هم ډېر ښکلي انفرمیشن دي، معلومات پکې شته، هغه هم وګورئ در سره. او دا ویډیو د ملګرو سره شریکه کړئ. دې ویډیو ته یو لایک ورکړئ، ځکه ستاسو یو لایک چې دی ما ته ډېر سپورټ راکوي، ما ډېر موټیویټ کوي چې زه تاسو دپاره نور هم ښکلي معلومات راوړم او تاسو ته یې وړاندې کړم. نو چینل سره همدلته سبسکرایب کړئ، ملګرو سره ویډیو شریکه کړئ. انشاءالله نیکسټ ټایم به بیا میلاویږو.